وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې په نسوارو روزه ماتیږي که نه ماتیږي. نو محترم وروره، په دغه مسئله باندې د علماو بحثونه دي په کتابونو کې. علامه شیخ سیف الله خالد رحمانی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، نوازل فقهیه معاصر. د دې کتاب په اول جل کې یو باب، یو عنوان کې د استعمال التنبول والطبغ فی الصوم. نو دی وایي چې روزه فاسدوي، یعنی نسوارو باندې روزه فاسده کیږي. حتی دی وایي چې په دې کفاره واجب ده. وبالإضافة إلى ذلك أن المعتادين بهذه الأشياء يتلذذون بها ولا يستعملونها إلا للتلذذ ولتسكين النفس، فالواجب عليه الكفارة مع القضاء. دواړه ور باندې لازم د ډیر ښه علمي استدلال کړی ده. دی وایي چې په عرف کې د نسوارو کول دا عقل ده. نو دا کوم دلایل چې ویلي دا ډیر ښه علمي دلایل دي، د عوامو دپاره نه دي. عوامو ورونو یې تاسې بس دومره ده چې حتی دا خو څه کوي چې روزه پې باندې ماتیږي. وروره دی وایي چې قضایي سته ور باندې. اخرینۍ مسئله د کتاب الصوم، اخرینۍ مسئله په اول جل نوازل فقهیه معاصر د علامه سیف الله خالد رحمانی الته ده. وروره دغه مسله ډیر ملګري پوښتنه کوي، باید له دې نه مسلمانان جدي پرهیز وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په حرام مال کې زکات شته که نسته ده. نو محترم وروره، په حرام مال کې زکات نسته ده. دا باید هغه چاته بیرته ور اصول کړل سي چې دا مال د چا ده. نو اصل کې که بیا هغه سړی نو معلوم، باید بیا فقراو مساکینو ته ورکړل سي. الاصل في المال الحرام ان يرد الى صاحبه ان كان يمكن الوصول اليه والا يصرف على الفقراء والمساكين بدون النية الصدقة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في غلول. الله پاک دروغ جوړ لره وروره په حرام مال کې. فإن لم يتصدق عليهم وهو مميز عن مال الحرام فلا تجب الزکات فی. او که داسې و نه مثلا حرام مال در سره و، نه چانه د چا اخیستی هغه ته ورکړه، که نه و فقیرانو باندې مصرف کړه. که هغوی ته دې ورنه کړه او بیل معلوم چې دغه مال حرام ده، بیا زکات نشته ده پکې. ځکه باید خپل مالک ته یې ورکړل سي. ته یې مالک نه یې، لأنها لا تجب إلا في مال يملكه أحد. ته به هغه زکات مال ورکوي چې تی مالک یې. نو د دې مال خو نه ته مالک یې، وهو لا یملکو، ته مالک نه، نو ته ولې زکات ورکوي؟ الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسېږي. دا په نوازل فقهیه معاصره کتاب کې. علیکم سلام. محمد ادریس په نامه یو ورور پاکستان نه پوښتنه کړې. دی وایي چې د یوې ښځې عادت 2 ورځې وي او دا عادت 25 ورسیږي. محترمه، له 25 له 9 چې اوښتلی د دې ټولو ورځو به قضایي راګرځي وروره. ځکه دا استحاض ده وروره. د استحاض په زمانه کې لمونځ کوي، هر وخت دپاره به اودس کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام. فلان زاکری په نامه یو ورور د قندهار ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه دا ده چې د امام په محراب کې درېدل څرنګه دي؟ محترمه، د امام په محراب کې دننه درېدل مکمل مکروه دي چې ټول دننه پکې ودرېږي. اما که کله ضرورت و، ازدحام ډیر و، یو څه کسان د امام سره دننه محراب کې ودرېدل، بیا کراهیت منتفي کیږي وروره. بیا هم په مسئله کې علما ډیر اختلاف کوي. شامی په رد المحتار کې په دې باندې بحث کړی ده چې د کراهیت سبب څه شی ده. ما مخکې په دې بحث هم کړی وروره. الله دې جوړ لره. دویم جل کې شامی رد المحتار کې بحث کړی. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو څوک په مدرسه کې استاد ده، هغه ته معینه تنخواه مقرره ده، خو بیا هم د دې مدرسې استاد 15-14 ډوډۍ د مدرسې نه وړي او د مدرسې د ادارې ده ته دا خوښه نه ده. نو دا خو غاصب ده وروره. نو علم باندې سړی عمل ونه کي چې دغه ورته اجازه نه ده، نو ولې وړي؟ غاصب ده وروره. بیخي د ملا نوم مه پې باندې، ځکه عالم هغه چاته وایي چې په علم یې عمل کړی.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حسیب الله عثماني په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې ټلیفون کې د قرآن تلاوت څرنګه ده؟ جایز ده وروره. صرف یوه مسئله علما ذکر کوي په کتابونو کې چې دغه ټلیفون شیشه ښه خبر دا ده چې دا بې اودسه مسه نسي، دا چې قرآن ورباندې راغلی ده. الله پاک د روغ جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالخالق په نامه د سوات پاکستان نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو سړی ده، یوه زنانه دغه سره 2 تولې سره زر دي، نو دا خو د سرو زرو نصاب خو 1.5 تولې د هغې ته نه ده رسېدلې. نو اوس دغه ښځه مثلا روپۍ لري، نغدې روپۍ لري یا یې نه لري، په دغه حالت کې په دې زکات شته که نسته ده؟ که نغدې روپۍ نه لري بیا خو زکات نسته، ځکه زکات بیا په خپل جنس کې معتبر ده، له خپل جنس نه زکات نصاب لا تر اوسه نه ده پوره. اما که روپۍ ولري بیا دې ته موږ په فقه کې مسئله د زم مسئله وایو، بیا دا دواړه سره زم کیږي، دا د سپینو زرو نصاب ته راځي. نو 2.5 تولې چې بیا نغدې روپۍ ولري د هغه نصاب ته چې راغللې بیا زکات ورباندې واجب ګرځېږي وروره. الله پاک د روغ جوړ لره کامیاب اوسي، دا د مونږ حنفي فقها وي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو طالب ده، امام ده، یو چېرته پلار غني ده، دته خلک چې سرسایه ورکوي، که د جماعت کې د امامت په دې سرسایه کې بیا خو ناروا ده وروره، او که دغسې تبرعا ورکوي یعنی بیا خو نفس د پلار په مال باندې سړی نه مالدار کیږي، بیا شرعا ورته جایز ده وروره، جواز ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب زندانی فراحي په نامه یو ورور پوښتنه کوي. د دغه ورور پوښتنه دا ده چې وینه د سړي سونډه ویني وینه ترنه لاړه سي، نو وینه محترمه علما ما مخکې ویلي ول چې که چیرته وینه له غاښونو راووتله او ستوني ته لاړه، که چیرته وینه غالبه وله په لاړو باندې، که چیرته غلبه د لاړو وله بیا پروا نه کوي، او که غلبه د وینو وله بیا روزه فاسدوي، او صرف روزه قضایی ده، د دې روزې ورباندې کفاره بیا نسته ده وروره. الله پاک د روغ جوړ لره په فتاوا هندي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې بعضې ملایان په تراو کې مرحبا مرحبا وایي او بعضې بل څه شی وایي، دا څنګه ده؟ هغه ملایانو نه پوښتنه وکړه، ورته یې دا د موږ د احنافو په کتابونو کې په کم کتاب کې ده، د دوی نه پوښتنه وکړه وروره چې دوی در وښوده، نو موږ نه هم دغه کتابونه ورک دي، چې به موږ ته هم را معلوم سي چې دا په کم کتاب کې ده چې دوی کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د ټوپک په واسطه باندې که څوک مړ کي، دا قتل بالمثقل ده او که په آلې جارحې باندې ده؟ نه محترمه، دا د ثقل د وجې نه ده. دا بل ورور که ته یوه خبرې ته د فکر وي، هغه امام ابو حنیفه رحمه الله قتل بالمثقل باندې چې کومه خبر کړې ده، التم چې عمد قصدیت نه وي ورسره بیا شبه عمد ده، ما که عمدیت ورسره و بیا دا قتل عمد ده وروره. الله دې جوړ لره. اعلاء سنن کې علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله په دې باندې بحث کړی، د ټوپک باندې که سړی وولي دا شبه عمد نه، بالکل عمد ده وروره. الله دې جوړ لره کامیاب. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی سرسایه خپلې خور ته ورکولی سي که نه؟ و محترمه، اصل کې د مونږ حنفي فقها وی ولا يدفع المزکی زکات ماله الى ابيه، پلار ته نسی ورکولی ولا الى جده وان علا، ته چې چانه پیدای، ولا الى جدته وان علت، ولا الى ولده وولد ولده وولده وان صفله، ولا الى امرأته وكذلك لا تدفع المرأة الى زوجها، چې د چا په مابین کې د زویتوب د پلارتوب واسطه و دوی ته زکات نه صحیح کیږي وروره، که پلار زوی ته ورکي زوی پلار ته ورکي نه صحیح کیږي، ښځه میړه ته میړه ښځې ته. يجوز ان يدفع الى غیر هؤلاء من الاقارب كالاخوه والاعمام والاخوال وولد الاخ، وراره ته، خور ته، وزوجة الاب ته،
وزوجة الأم ته دې ټولو ته وروره زکات ورکول او وجوبي صدقات ورکول جواز لري.